کمرې ته ورته شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه به دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان، وایي په ښځه باندې څوک سلام نه چې ځکه چې سړی کمزوری ښکاري. خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی، او په هغې چې څومره غیرت و نور لا په چا کې نشته. د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. هغه وایي افشو السلام، سلام خور کړي، خور یې کوي. که د واده په شپې او که نور ورځې کور ته ځې کار چې سلام واچوي. ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم، دې سلام څه مطلب دی؟ سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه مه، ته په سلامتیا کې زما د طرف نه، او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو. نو چې کله دننه ورشي ناول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کورواله نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی، نه، ته به کښېنې د ښځې سره، د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کورواله شروع شي. ته به سلام واچې، د ښځې سره به ښه په ارام کښېنې، ښه په ښکلې طریقې سره، او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي. او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي، او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي، څومره خوند به کوي. او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي. تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه؟ غلي ناست یې لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه، غالبا خو ټولو ودونه کړي دي. د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه، دا چاکلیټ یې راکړو، خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي، یو اثر به وشي. ښه جنیل هم پکار چې یو هدیه یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي، دا ول هم د خپل طرف نه څه شی ورکړي، هغه هم څه خوشحاله شي. بیا ورو ورو د هغې سره خبرې شروع کړي. او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وایي چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عائشه رضی الله عنها تو نو یې ما تیاره کړې وه، عائشه رضی الله عنها ما تیاره کړې وه، او رسول صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی، د هغې په خوا کې کېناستو او بیا یې سجل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم زما لوښی ورکړو د پیو، نو رسول صلی الله علیه وسلم پی وسکړو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو. چا له ورکړو؟ عائشې رضی الله عنها. نو هغې خپل سر دې چې کته کو شرمېده، ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي. نو وي زه ورته قار شو، او زه ورته قار شوم، ما ورته چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لوښی نیولی، ته چې دی سر دې کوز نیولی. نو بیا هغې هغه لوښی واخېستو، هغه پی وسکړو. او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه، په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دا زموږ شریعت دی. او که دا مسلې ما واضح کړي نو انشاءالله زموږ د شریعت نه به جاخې ختمې شي، چې څو پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي. او دا کومې طریقې چې د زه ښیم که په دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي. نو ته به څه شروع کړي؟ اول به دې ښځې له څه ورکړي، بیا به د هغې سره په ارام کښېني، او د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنو په نصیحتونو سره شي. زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي، زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي، زما د وروڼو به خیال ساتي، زما تره زامن نه ځي، ماما زامن نه ځي، کاکا زامن نه ځي. دا صحیح ده، دا نصیحتونه ورته وکړو. مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو، صبر وکړه. نوي ده، نوي جنۍ ده، عمر به کم وي، یېرېږي، لږ رعب پرې دی، کښېنه ورسره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړو. دا اول نه د تقریر شروع کړو، نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني. بیا د دې ناستې مې یو طریقه مثال کې تو سره کښېناستې، نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس مایلاس کېوي، د هغې په لاس مایلاس کې دې سره هغه مینې محبت هغه کم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي، او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی. او بل دا چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي، ډېر سنجیده. خو چې کله ورته ته کښېنې اول خو بغیر سلام نه وردننی شي، چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې څه خواږه څه دې ښځې له ورکړي، دا پکې نشته. بس ښځې سره به کښېني، ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي، خو د هغوی عزت دې ونه کړو
نو زه به سره دې سره کوم چې چا سره کړی نه بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاق کړي به مې د واده ولنې شپې ته وګوره ته به د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به دغه کوم دې قیسو ته ضرورت څه دی د هغې څه ورته خوږې خبرې شروع کړي په ښه طریقه باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي په منځ باندې دې ژوند کې به ډېر سخت برکت او د هغې دغه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سعید مالک ابن ربيع دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کوم ورځ باندې سړی په کوم شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي. ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابي که نه وي دا به کامیابي دغه چې شروعات د الله سبحانه تعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټینګ کې د په دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې الله زما د واده د ژوند وشروع کېږي ته پکې برکت واچوې ته ماله طاقت راکړې ته ماله توفیق راکړې څومره ښکلی ژوند به د دې سړي دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي. د هغې نه بعد که بالفرض د ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي एकदम د صلی وسلم راشي لازم په هغې باندې روی وبي نو که بالفرض د ښځې دی منع کړو چې نن به نه کوو نو دی به څه کوي خپله به یې راټینګه کړي نه په دغه ټیم کې به دی حالاتو ته وګوري چې دا ښځه په روب کې ده په یره کې ده هېڅ خبره نه که دی یوه شپه یې د واده د اولنۍ شپه چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي بس دی به هم ځان غلی کړي دې ته سنجیده انسان وي هوښیار انسان ګورې هوښیار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالاتو سره چې دی ګزاره کوي او د هغه په هغه حالاتو باندې پوهېږي د مخامخ سړی اوس په یره کې دی پردۍ زنانه एकदम په ما پسې راله او एकदम زما کور ته راغلې زه خیر زه به ګزاره وکړم لکه دوله دعوت ورکړو او هغې انکار وکړو هغې انکار وکړو نو څه خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروالی کول غواړي د هغې سره دا کوم هلک چې واده کړی دی کوروالی نو کوروالی په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې منع کړی د زناورو په شان چې एकदम ډزه او کوروالی شروع شو نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه چې هغې ته په عربۍ کې مقدمات وایي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي ځینې کسان وایي چې د شیخ سره کومې خبرې کوي دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو علما چې دي علما د دې امت لپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره نو دا پلار بچي د هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایده یې ښیي ورته که نه ښیي ښیي ورته دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول پرې موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو که څوک به خفه کېږي څوک به خوشحالي نه د کوروالي نه مخکې مقدمات دي ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلوي د یو بل سره لاس لګول یو بل سره ګپ شپ لګول یو بل ته نږدې کېده لږ مزاح کول که ته په دغه ټیم کې دا ښځه وخاندې ښځه سړی وخاندې دې سره به دا حالت ښه برابر شي بلکې شریعت څه وایي وایي دروغ حرام دي چې وایي د 3 ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي اولنی چې 2 کسانو په منځ کې جوړه راولي دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره دریم ښځه او خاوند او په دغه شپه باندې چې دا ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت لپاره خو به څه نه څه وایې که نه نو اوس دې ښځې ته وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو دروغ اجازه شته ووایه خیر خیر ښه دې ورته ده ووایي څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېروم دروغ یې ووایي د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه جنۍ ورته هم ده ووایي ښه ده چې ته زما ژوند له رالې او که ته نه وې نو زما به ګورې څه کېږي داسې یو خبره یې وکړه یا دا ښځه خاوند یو بل ته ښځه دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو زه به مړه شم
دا خبره ډیره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېر بې مینې وي څلور میاشتې لس ورځې به شي خفه بیا وروسته ووایي ښه ده چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه ځان له پوزې له راوستې وم نو بیا خبره چی شو هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم دا خاون اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې امیدي چې کټ کړی در به نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه په 10 روپو باندې هغه به دې شي بې عزته کړي او قار کړي نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر درې درکو نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي دوی د یو بل سره دا خبرې اترې کوي نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو 2 دواګانې ووایي اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې به دې زنانه کې دی او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یاره دې به فطرت کې پروت دی نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم دا دوا به ووایي خو ته دواګانې یادې کړي او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکېنو هغه هم د شیطان نه لرې ساته او شیطان د هغه نه لرې ساته رسول سم وایي که دوی له الله بچی ورکو نو شیطان دغه بچي له نقصان نشي ورکولی څومره غټه فایدې د معمولي وړه غونته کې دوا ده او دا دوا چې دې ووي نو بیا چې ستا کوم اولاد کېږي هغه اولاد به د شیطان نه د شیطان نه به حفاظت کړي او د هغه نه به محفوظ وي د هغې نه بعد بیا ښځه خاوند د یو بل سره کوروالی کوي نو کوروالی د ښځې سره کوروالی کول دا به 2 قسمه یو حرام دی یو جایز دی او جایز هغه دی چې یو سړی د خپلې ښځې سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کوروالی کوي که په هره طریقه کوي که په هره طریقه کوي د هر ټکی نه پکې ووایي نور تفصیل ته ضرورت نشته که په هره طریقه کوي په باندې دلیل څه دی الله وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم دا ښځې ستاسو فصل دی او خپل فصل دی چې څنګه راځي وله ځکه ما تاسو ته اکثر مخکې وایي چې څوک به دا نه وایي چې شیخ صاحب دا مسلې ولې بیانوي الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وایي ښځې ستاسو فصل دی او فصل دی چې څنګه راځي وله نه که دې د شا د طرفه راځي د شا د طرف نه ګوره مطلب دا نه چې دبور کې کوروالی کوي د شا د طرف نه کوروالی کوي خو مخې ته کوي یا د مخې د طرف نه کوي یا به بله څه طریقه کوي په ولاړه ناسته چې کومه طریقه ده جایز ده په شریعت کې او په هغې کې ورته د عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ووایم په هغې کې دا دي چې عبدالله بن عباس وایي چې کان هذا الحي من الانصار د انصار ولا قبیلې ولا خلک چې وي د مدینې ولا هم اهل وثن ته د بوتانو عبادت به کو او د دوی سره د یهود به اوسېدو او د اهل کتابو نو د اهل کتابو به ځان په دوی باندې غوره ګڼو ولې ځکه د هغوی سره کتاب نو ډېرې مسلې به د انصارو د چا نه زده کولې د یهودو نه به زده کولې او یهودو کې دا مسله وه چې هغو به د ښځې سره کوروالی په دې طرف باندې کوو په دې سیډ باندې به یې کوو یعنې د ښځې به هغه طرف ته مخ او سړي به ورسره کوروالی کوو ولې وایي ځکه چې دې کې ښځه پټه وي ښځه هم پټه او سړی چې دی هم ښکاري نه ښځې ته نو دغه طریقه د انصارو زده کړې وه او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه رالو نو په هغو کې دا طریقه نه وه بلکې هغو به په هره طریقه باندې د خپلې ښځې سره کوروالی کوو کله چې انصار د دې نه خبر شو نو هغو ته دا خبره ډېره غټه ښکاره شو چې تاسو د ښځو سره داسې کوروالی کوئ تاسو دا طریقه هم کوئ دا هم کوئ نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه
څنګه رسول الله دا مسله الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. د خپل فصل چې څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کی او د تپوس نه مخکې ته بیانومو نو شکر وباسي چې مسله د دې واضحه شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي دي هغه مخکې را روان دي. د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړلي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړلي، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسانو د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکه شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اغستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده، او بلکې ځینې کې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچي ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله بیا دغه مرض بیا راولي، او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي، او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپلې ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازت دی، صفا اجازت یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو، جایز دي. دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راغلي، چې کپړې هم ویستی شي ټولې، او دویم دا چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې زړه کې پرتې، خو تپوس یې نشي کولی. او زم خیر دی تپوس کوي، خود ادب په طریقې او تپوس د علماو نه کوي چې تعبیر یو داسې ادبناک غونډه کې، او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج نشته. اوس یو سړی د مثال کې موږ داسې ووایو او کېدای شي داسې په من کې چې د واده مثال کې 20-30 کاله شي او د دې مسلې نه خبر نه، او سړی به دننه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وای نو ښه به وی، که د دې اجازت وای نو ښه به وی، او د هغې اجازت وو، خو ده چې ته تپوس نه یې کړی، او که تپوس یې کړی د یو جاهل نه یې کړی، نو هغو ته ویلي چې او دا مسله خو شتي چې ښځه خاوند یو بل ته نشي کتی، او نه به دا دی چې جامې او کپړې به وباسي، نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. دویم کوروالی د ښځې سره چې هغه حرام دی، د هغې یو څو صورتونه دي، او هغه ده اولنی شکل د هغې دا دی چې د ښځې سره د دبور د طرف نه کوروالی کول، او د دې نه منع راغلې د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ملعون من اتى امرأة في دبرها، هغه سړی ملعون دی او لعنت پرې دی کوم سړی چې د ښځې سره د شا د طرف نه کوروالی کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی، سرچیپي کړی دی، او په دې کې هغو بې شماره نقصانات راویستي چې کله ښځه چې کله خاوند د ښځې سره د دبر د طرف نه کوروالی کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کړي که نه هسې نه حرام وي، هغه د مخلوق پیدا کړی د وقت ښه خبر ده چې دوی ته په څه کې نقصان دی او په څه کې فایده ده. نو په کوم کې چې ورته نقصان نه و نو به یې کول اجازت ورکړو، او په کوم کې چې ورته نقصان و نو څه وي دا حرام دي. نو دبور کې کوروالی کول حرام دي، نور د دبور نه هر قسمه مزي اخیستی دا جایز دي. صرف کوروالی نه من راغلی چې دغه ځای کې به د ښځې سره جماع نه کوي. دویم چې کوم جماع حرامه ده هغه ده چې د روجې په حالت کې ښځې روجې نه وي ته اوس کوروالی کوي، دا حرام کار ده. دغه شان د احرام په حالت کې دې ټیمونو کې کوروالی چې دی هغه حرام دی. د حیضې زنانه نه چې کله په یو زنانه باندې حیض بیماري د هغې نه منع راغلي، څلوېښتۍ کې یو زنانه نه د هغې د کوروالي نه هم منع راغلې ده. نور دغه ته اخیستی شي، مزید یې اخیستی شي، خو صرف کوروالی به ورسره
کورواله به ورسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده، ځینې وایي چې په ښځې باندې کله بیماري راشي نو د هغې نه به ځان بلکل لرې ساتي، یا څلوېښتي پکې د هغې نه به ځان بلکل لرې ساتي. دا کمزورې خبره ده، بلکې د هر قسم مزید د ښځې نه اخیستی شي، خو صرف دا چې کورواله به ورسره کورواله به نه کوي. د دې سره دا مسله یاده ساتئ چې کله یو سړی یو پیر کورواله وکړي نو په دویم پیر چې بیا کوي آیا لامبل او اودس ضروري او که نه. د هغې نه مخکې دا مسله یاده ساتئ چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه پکار چې جنۍ ته پې نقصان ورسي یا په هلک ته نقصان ورسي. د ځینې هلکان اول پیر وله دغه نعمت الله ورکړي نو هغه نعمت په ډېر خوږ ولګي. د دې سره چې دی د هلک ته هم نقصان ملاوي او د جنۍ ته هم نقصان ملاوي حدودو کې دننه چې تا ته پته ولګي. اوس کېدای شي تا کې طاقت ډېري جنۍ کې طاقت نه وي نو د هغې لحاظ وکړه. بلکې موږ خو دا ووایي چې که بالفرض دا ښځه منع کړي چې نن ما سره کورواله مه کوه او یېرېږي نو د خاوند له پکار دی چې غلی شي. بس اصل لازم خو نه چې په اوله شپه باندې به سړی کورواله کوي او ډېرې پیرې به کوي. نو مسله موږ دا بیانوله چې په منځ کې به څه کوي. یو سړي یو پیر کورواله وکړو په دویم پیر کوي نو په دې منځ کې به څه کوي. د دې 3 درجې دي. د ټولو نه غوره درجه دا ده چې غسل به کوي. غسل دې وکړي او بیا دې راواپس شي. که دا غسل نشي کولی، غسل ورته ګران وي، نو دویمه درجه دا ده چې څه به کوي، اودس وکړي چاردام. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام وکړي او بیا په دویم پیر چې دی دا کورواله کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود. د دې سره د انسان کې تازګي پیدا کېږي. د سړي کې څه پیدا شي؟ تازګي. او د جنۍ کې هم تازګي پیدا شي. دا دویمه درجه ده. او که بالفرض نه ولامبي او نه غسل وکړي، نه ولامبي او نه چاردام وکړي نو بیا پسې ګناه نشته. دا کار جایز دی. خو غوره طریقه ده چې غسل وکړي. که غسل نشي کولی چاردام دې وکړي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه. خو غوره طریقه یې څه کړه؟ غوره طریقه یې پرېښوده. دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا ځینې کسان بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بغیرتوب غټه نښه ده. الله یې ته موږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري ما خو یې دومره پیرې پرون کورواله وم. هغه نور ورته هم نه چې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه. دا خو دې ډېر تکړه وو، دا خو دې دې شوي، دا دې شوي، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا ووایي، ما ورته دا ووایي. اعوذ بالله. دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالت بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی. دغه ښځې مباره کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا ووایي، ما ورته دا ووایي. نو ښځه هغو ته قصه کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د الله سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مباره کې سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو نو سحر خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووایي او ما ورته دا ووایي. دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته. خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي. چې څنګه لاړ بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه. هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي. بلکې ښځه او سړی چې کورواله کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي، صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وښیم، پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. د دې سره به مینه محبت څه شي؟ به ښه زیات شي.
او د عائشہ رضی الله عنها حدیث ته چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وکړه چې موږ سره پاسې د جنابت غسل به موږ کو نو ما او رسول سم به یو لوخي نه غسل کو چې لوخي به زموږ په منځ کې پروت دغه یو لوخي نه به موږ غسل کو موږ به ګیلا سونه وال ما به رسول سم ته ما ته پرې دغه ما ته پرې دی وبل سره مزاح کو نه دا غسل کې سره په دې طریقو کې خزه خاونه به کډر ټینګ دوی دغه یو بل ته ګوري سحر جې څنګه مثلا موږ سره مخ کې تیر شو نه دې سره به دوی په منځ کې مینه محبت شي مینه محبت په خزيات شي په دې ودرو کو نور مخ کې بیان کو کله ټیم را کوي وسو مسلې بیان کو کنه دې ته ډېر د ځوانان چې کوم دي اسی ځان غره کړه خو ته خوشاله اکه یو ګنټه منورو بیان وکړو دا بیان ډېر خوږ لګي او د نوري مسلې کوم چې ته لګي وګدي کو نو شیخ څنګه بیان کو خو ډېر وګد بیان کو موږ سرکار لزو موږ مزدوري لزو دای لزو او دې ته خوشاله ناس او هغه غریبانه چې کوم دي کوم چې ودونه کړی دا اوس په زړه خوري نسل مو خوري تاسو دې دوی مواده وکي درې مو کوي سلوره مو کوي الله تاسو له طاقت درکې که عدل او انصاف کولای شي او طاقت ته بکی د سبا نه بل واده وک او کني طاقت سره نه نو موږ سوال کول الله ته تم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم دریم سلوره مو واده وک او کوم چې ځوانان دي هغه ته موقع هغه ته موقع برته ده دا خبره موږ بار بار کوو چې د خزي سره غب شپ لګول اخاندول هغه سره ټوغي کول دا یو خطرې ده او په دې کې ځان سپک مګاړه لکه مثال وسته کمرې ته دنه راځي او خزانه استلتاول په دې سترګو باندې لاسونه کې خو یو قسمه مزاح یو قسمه غب شپ نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي ګوره کله چې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول الله ته یا رسول الله واده وکړو دا خويندې وي ډېری او وروري نو او پلاری په غزوه احد کې شهید شو او دا هغه سړي پلار هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې بخبره کړې نه د بیا واده کو چې زموږ د خويندې په ځای ساتنه دی مشرقي سره واده وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته واده دی وی پیغلی جنې سره دی کنه کونډې سره دی یا رسول الله مشرقي سره وکړو رسول ته فحل بکر نوی جنې سره دی واده کړ پیغلی جنې سره واده کړ ولي تلاعبها وتلاعبك تاسو به لوبي کول او تاسو سره لوبي کول ځکه ته ځوانه لکه اوس تاسو مشر خزر اوسته نو سید ته ځوانه ته لوبي کو هم مشر کوم ځای لوبي ورځي په یو حدیث کې راځي رسول الله متي تضاحكها وتضاحكك تبه خندولي تبه خندوله کله جنې کشره نو ګور دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړي چې خزر خاون یو بل خاندي یو بل سره مزاح کوي چې ټول کسان ته د نصيحت کو کوم چې دي خاص کر دي کوم د بریتونه چې ویني ساسي ته ته زدا والله که تاسو د جون مزاح غستي په الله ته قسم خورم که تاسو د جون مزاح غستي تاسو خو روټینی کار کړی روټینی دې ته روټین وایي واده لازم دی واده وکړو به بچی پیدا کول لازم دی هغه وکړو خو کوم مقصد چې اصل ودی واده هغه ته ملاو شو هغه ته ملاو نشو خزه خاون یو بل ته چې ګوري خزه چې خاون ته ګوري قار ول ورزي او خاون چې خزه ته ګوري قار ول ورزي صرف دا کوي چې د شپې سملي او کورواله کې بچي پیدا شي د دې څه مقصد شو خزه خزه چې ته د ورزي کار کې په مزدوري کې په مکتب کې ناسي دفتر کې ناسي یا مثال کې دیاړي لته سکار کې او پزړه کې دیو سوچي څه چې کور ته وکړل ځم چې کور ته وکړل ځم خو چې کړه ته په کور کې پروت یو داسې وشتي چې دې کور ته وکړل ځم او دې بګوي نه باندې ما کله خلاصي نه دې خو څه پیدا نشو دا واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نشو دا واده اصل مقصد دی چې خزر خاون دی یو بل سره خوشاله ژوند دی ښه چې کړه تا د خزر سره په دې خطرې ژوند تیرو مزاق ته سره کو خوشاله دي ساتل نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به الک راځي ایو دغه طریقه د کوم چې عام روانه نو بیا د خزه د سوال کوي چې یا الله بیروزګار کوي د سره ما چې په دې باندې ځان یو بوج پرو دي چې د خاون په کور کې پروت خبري هغه نه کوي غب شپ هغه نه لګي نوري څه پیسې هغه نه کې خود ته پروت دی
او دا ول ډوډۍ وړي غریب او دا ول کپړې انځي او دا سره خدمت کوي او هغه دغه شان چې بد ګوري کړه مخدي سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګي وې دې سره سره لکس پخ کوي چا ویلي سپخ کوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبيانو سره غب شپ لګولې دي مذاق به سره کوو هغه سره مینه محبت کوو رسول صلی الله علیه وسلم څومره درون سره دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پر چاردام کړه او د شي کړه منزل وته نو په لاره کې څنګه چې منزل وته په لاره کې یو بیبي مخې لراله ناغه خپل کړه منزل لار کړه په دغه لیک ټیم کې رسول صلی خپل بیبي سره کړه هغه خپل کړه د ماحول ته سره خیال د سور خپل ماحول چې سړی د کور نوزي او خزي ته خزي زړه او د الله په امان او خپل کې وزي د خزي سور خوشاله شي او به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې الله د الک زر ته زر راوړي لکه چې دغه اخلاق دومره خولي خو چې کله د کور نوزي هغه خبر نه دی کور د دروازې لمه درز ورکی او لاړو ته بدمعاش ته ورور سي او بهر غریب چې د چرنګ نشي کوله په کور کې به د کمزوري باندې بدمعشي کوي دغه د کمزوري ملو شي د بس باغی باندې بدمعشي کوي او تناسته د الله نه ویریږي او خپل ژوند دا موقع ګوري دغه ته دا کم چې ودونه کړی دي هغه ته د موقع وشتي خپل ژوند په یو خطر خشور وکي او د ژوند نمازي واخلي په اخر کې زما یو خاص نصيحت وي هغه الکته چې واده کول غواړي یا هغه جنې ته چې هغه واده روان دي یا واده کیږي به هر څوک چې زما د بیان او هغه ته زما د نصيحت ته چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنې په شي کمرې ته ورشي او د جنې نه غلطي وشي نو هغه ته په غټ نظر مګوره ولي لکه څنګه چې ته د دې شپې په اړه کې سوچ کې چې د شپه وګوره څنګه د خشن د دې جنې په ځل کې هم دا سوچ پروت دی هغه سره اسمان نه راکوشي دیم نشي زموږ د دې چې بزامن یې بالکل بنه راولي ځینې کسان چې کمرې ته وردن کېږي دروازې ورځو به راځي او به ضرور سره مشوره کوي د مرګرو سره دا به څه طریقې وغوته مسنه ورشه او شریعت چې د تسویری په هغه طریقه عمل وکړه ان شاء الله به دې کې هیڅ هم نشتی ستاسو ژوند چې دا به خوشاله